وزوی ته به څنګه نجلۍ ورغواړي، د څنګه ښځې د څنګه زنانې انتخاب به کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله حکومت و، نو دی به د شپې د مدینې منورې په گلیانو کې ګرځېدی. نو یو ورځ د شپې روان دی، د اذانونو خوا ده، د یو کور څخه د یو مور د لور اواز راپورته کېږي. هغه مور ورته وایي چې زوی وزې دې وورېشلې؟ لور ته یې چې و مور، ول شیدې لږ دي، څه اوبه پکې واچوه، هغه ګراکان چې راځي هغه ډېرې شیدې غواړي. هغه لور ورته وویله چې مورجانې، امیر المؤمنین خو د دې څه منع کړې ده چې په شیدو به اوبه نه ګډوئ. هغه بوډۍ هغه سپین سرې ورته وویله چې امیر المؤمنین خو نو دلته اوس په ما تا نه خبرېږي. هغه لور ورته وویله چې امیر المؤمنین خو ما او تا نه ویني، لیکن د امیر المؤمنین پروردګار خو راته ګوري. کله چې سهار سو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه سپین سرې بوډۍ عدالت ته راوغوښتل. پوښتنه معلومات چې وسو چې هغه نجلۍ چې کومه ده هغه در اوسه بې کوزدې ناسته ده. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل زوی رشته ورته پیش کړه چې دا ستا لور زما زوی ته راکړه. اوس امیر المؤمنین حکومت یې په لاس کې دی، لیکن د یو سپین سرې بوډۍ لور غریبه مسکینه، لیکن په هغه کې تقوا ثابته سوله، هغه دینداره نجلۍ وله، هغه د الله څخه ویرېدونکې وله. نو ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه انتخاب د دغه نجلۍ وکړ. او چې کله یې زوی ته وروغوښتله، واده وسو، د هغې څه یوه لور پیدا سوه. د هغه لور څه عمر بن عبدالعزیز پیدا سو. عمر بن عبدالعزیز هغه بیا ځان ته یو تاریخ دی چې څنګه سړی تېر سوی، امیر المؤمنین جوړ سو، څومره دیندار و چې در شا هېڅ هم نه پرېښود. نو که چیرې انتخاب د دیندار وسي، انتخاب د دین وسي، د هغې تقوا او پرهیزګاري ته وکتله سي، نور غریبي او مسکیني او مالداري ته ونه کتله سي، نو یقینا هغه مندې به بیا د عمر بن عبدالعزیز رنګه څوک زیږوي، هغه به دینداره زیږوي، هغه به داسې ماشومان زیږوي چې د الله څخه ویریږي. او که دیندارې تقواداره پرهیزګاره د غربت د وجې څخه څوک نه غواړي. دلته یو ورځ یو مرکه کللې وله، هسې یو خبره در یاد سوله، د لورې ورکوله د یو چا وزوی ته. نو مرکه چې ولاړه، هغه د نجلۍ مور چې ورله، د هغو کور چې وکتې، کور یې کتې چې ته ول څنګه کور یې، کور چې وکتې چې راله ژړلی، ول خدای خونې وې لکه زموږ خونې. اوس ګوره چې دا مور په کومه خونه کې شپې تېرې کړې دي، در دا بالابود خونو والا ته ورکړي. نو زموږ د خلکو انتخاب خونې، ته خو نه خونې له ورودی نه خونه راودیې، نه برنډوله نه برنډې ودیې نه برنډې راودیې. دلته خو باید کتنه د سړیانو وسي، د ښځې و د ځوان وسي، د هلکو د نجلۍ وسي. کور څه معنا لري، برنډې څه معنا لري، نور شان څه معنا لري. که چیرې یو دینداره زنانه وي، ستا اطاعت کوونکې وي، پر تا شکر ادا کوونکې وي، نو هغه زنانه به په خیمه کې هم ستا ژوند در خوشحاله کړي، ستا ژوند به در روښانه کړي. او چې کومه بېدینه زنانه وي، بد اخلاقه، بدتمیزه، بدمزاجه وي، ژبوره وي، خولوره وي، هغه به دې په بنګلو کې هم بې ارامه او بې سکونه داسې ژوند به دې وي لکه په دوژخ کې چې ژوند دی. نو انتخاب کې باید دین مخته کښېږدی. په حدیث شریف کې هم دغه راځي. نو دیندار ته چې ګورې زړه به دې خوشحاله وي. الله دې د ټولو په کورونو کې سکون او خوشحالۍ را